الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو څو درسونه د مسلمانو خويندو لپاره ځانګړي کړي وه. د هغو درسو په سلسله کې نن بیا د مسلمانو خويندو لپاره څو مسائل چې یوازې د خويندو سره تعلق لري تر بحث لاندې نیسو. یوه مسله دا ده چې په ډیرو کورونو کې یا په بعضې کورونو کې ځینې ښځې داسې کالي اغوندي چې هغه کالو ته نیم لستوڼي کالي وایي. لستوڼي نه وي یا نیم وي. د دغسې کالو په اړه باندې د علماو تحقیق دا دی چې که دغه ښځه په داسې کور کې وه چې په کور کې داسې څوک ورسره یي چې د دې نکاح ورسره جایز وي یا یو وخت نکاح ورسره جایز کېدلی سي، نو دغسې نیمه لستوڼي دې ته اخیستل په داسې کور کې جایز نه دي. البته د پلار، ورور، ماما، اکا او خوريي په مخ کې که د فتنې بیره نه وه داسې نیمه لستوڼي جایز دي خو مناسب نه دي. که د دغسې قریبانو سره هم د فتنې بیره وي نه دي جایز، او یا داسې څوک په کور کې ورسره وي چې د دې نکاح یو وخت ورسره جایز کېږي نه دي جایز. خو د دغسې قریبانو په مخ کې هم مناسب کار نه دی. هغه د ښځې عفت و عزت و حیا هغه د دې تقاضا نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې یو ډول جامې دي چې د دې جامو سره یو ډول پایجامه اغوستل کېږي چې دغه پایجامې ته چوړي پایجامه وایي. دغه چوړي پایجامه دا وایي داسې جوړه ده چې دا پایجامه په دې بدن پورې چسب وي. د ډېر چسبوالي په وجه باندې دا ښځه په تکلیف په دې پایجامه کې کښېني. ځینې ښځې د فیشن دپاره اغوندي او د تنګوالي په وجه پر بدن باندې مښتې وي. هغه د بدن اعضا غړي دا یې معلومیږي. نو د دغسې پایجامې اغوستل دا نه د نورو په مخ کې نه د ښځو په مخ کې جائز نه دي. رد موتار داسې تورې را نقل کړي دي: وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق. وایي د یو چا عورت ته د جامې سربیره چې هغه جامه په بدن پورې مښتې وي هم کتل نه دي جایز. درېیمه مسله دا ده چې ځینې ښځې دغه بلې اولې مسلې حواله مې بیان نه کړه. احکام تجمیل النساء صفحه 104 او دا بله مسله خو رد موتار په 6 جلد صفحه 366 کې را نقل کړه. درېیمه مسله دا ده چې یو قسم قمیص دی خلک ورته مکسي قمیص وایي. دغه مکسي قمیص د واده په شپه باندې ناوې ته ور اغوندي. د دې حکم علماو بیان کړی دی. دا دوه ډوله جوړیږي. یو ډول یې هغه دی چې لستوڼي نه لري او دا لمن یې دومره اوږده وي چې بیخي یې پسیس کېږي یا یې په لاس کې ورسره راخستی او د سینې پر شاوخوا باندې دا کمیس ډېر تنګ وي. علماو لیکلي دي چې دغسې قمیص د واده په شپه باندې اغوستل ځکه نه دی جایز
چې دا اصلا د نصاراو د واده د شپې رواج دی، د کفارو د واده د شپې رواج دی، او دوهم دا چې لستوڼې یې ښکاره دي، دریم دا چې ځګر یې تنګ دی، څلرم دا چې په دې کې اسراف دی. او بل قسم بیا داسې دی چې د هغه دا سینه پراخه وي، لستوڼې یې وي، لمن یې اوږده وي خو دومرې نه. نو هغه هم علماو لیکلي دي چې ځان ځینې وساتل سي، ځکه په هغه کې هم وایي اسراف دی. هغه خلک د واده په شپه په ډېرو قیمت بها پیسو رانیسي، او یا دا چې په کرایه یې راوړي، نو دغه پیسې چې دا بې ځایه مصرفېږي، دا که پر یو صحیح ځای باندې مصرف سي ښه دی. لکه تفسیر ابن کثیر لیکلي دي، وایي کلو واشربو والبسو وتصدقو من غیر اسراف ولا مخیله، جلد 3 صفحه 314. وایي تاسې خوړل څښل کوئ، جامې اغوندئ، خو اسراف نه. او همدا ډول دا د کفارو لباس هغه مشهور حدیث دی، من تشبه بقوم فهو منهم. د دغه حدیث په شرحه کې ملا علي قاري رحمه الله مرقات کې لیکلي دي، وایي دا په لباس، خوراک، څښاک، کردار په هر شي کې ښي. او څلرمه مسله دا د یو بل قسم کالي دي چې دوی ورته انارکلی لباس وایي. د دې هغه ترتیب داسې بیان سوی دی چې قمیص یې ګردی او پراخ وي، او پایجامه یې هم صحیح ګول لمن وي. نو دا چې دا ګردی لمن، پراخه لمن، پایجامه یې هم وي، لستوڼې هم پوره وي، نو دا زموږ د فقه شریف عمومي قاعده ده چې د کفارو که سره که تشبیه نه راتله، عورت نه پکې ښکاره کېدی، تاسو جامه جایز ده. نو لحاظه د دغه تعریف په رڼا کې دغه د انارکلی لباس اغوستل په دې کې شرعي ممانعت نشته. دغه قاعده البحر رائق جلد 8 صفحه 349 کې را نقل کړې ده. او څلرم مسله دا ده، یو رقم کالی دي چې دا نو څلرمه شوه که پنځمه مسله شوه. پنځمه مسله شوه چې یو قسم کالی دي جانکټ او لمن. دا یې داسې جوړ کړي دي چې کله لا لباس اغوندي نو تر نامه پورې جانکټ وي، یوه ټوټه کالي وي، وروسته تر هغه بیا بله ټوټه کالي وي، لمن وي. دا جانکټ جلا وي، لمن یې جلا وي، خو د اغوستلو په وخت کې دواړه سره متصل اغوستل کېږي. نو ځینې ښځې دغسې کالي بې له لستوڼو جوړوي یا د نیمه لستوڼو سره جوړوي. خو که چیرې یې لستوڼې وه، که څه هم دا لمن و، دا د ځګر خوا یا جانکټو لمن یې جلا سره جوړي چې یو ځای سره واغوستل سول، پر دې باندې څه ممانعت نشته. هغه قاعده چې مخکې مې وویله بحر رایق په جلد 8 صفحه 349 کې را نقل کړې وه، پر دې څه ممانعت نشته. او بله مسله دا ده، شپږمه مسله، چې ځینې ښځې یا اکثره ښځې سینه بند استعمالوي. دغه د سینه بند د استعمال په اړه باندې شرعي حکم دا دی چې دا که د ځګر د حفاظت دپاره و نو دا جایز او ښه کار دی. البته که چیرې دا د سینه بند استعمال په داسې ډول و چې ځګر یې ښه ښکاره سي او واضح سي، بیا نو استعمال یې جایز نه دی. خو په صحیح نیت فقط د ځګر د حفاظت دپاره د دې استعمال باندې څه منع نشته، بنا پر هغه قاعده باندې چې مخکې مو د بحر رائق په حواله باندې ذکر کړل. دا څو مسائل سوې چې د مسلمانو خویندو په اړه باندې دي
په راتلونکو درسو کې به ځینې مسائل نور هم تر بحث لاندې نیسو. الله تعالی عز وجل دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.